أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر سورة بني نذیر متوي ربط مخ سردا ده مخ زجر شو ومنکرین و مفسدینو اوس د هغې دپاره تخفیف دنیوي ذکر کوي. دوی مخکې ذکر کړه ذکر یې وکړو اسباب د عذاب چې اسباب د عذاب سری محدد الله او د رسول دلته ترقي کوي چې یو بل سبب هم د مشاقت الله والرسول ښکاره مخالفت کول. دریم دا دی مخکې یو قسم قباحت مشرکینو ذکر شو چې متعلق د جرګو سره، اوس بل قسم قباحت منافقانو ذکر کوي چې تعلق لري د واقعې د بني نذیر سره. تعاور سورة التخفیف الدنیوی للمشاقین المفسدین څلورم آیت کې بدا ذکر شي. خلاصه د سورت کې دو بابونه دی. اول باب یو لسم آیت پورې دی. دې کې تسبیح ذکر کوي. اولا جواب د سوال لږ د بني نذیر د مدینې نه وشړل شو دا به ظلم نه سبح لله ظلم نه الله پاک دی. نو واقعا دا غوی راوړي به رستم سبب د عذاب ذکر کوي مشاقه. به دې سوال جواب کیا دې صحابه ولې ونه کړل دام فساد دې کړه. بل جواب وکړي د منافقانو چې مالی په پاتې شولم او منافقانو ویل موږ له کې سرانه الله به جواب او حکم به ذکر کی داغه دا حق خاصه د الله او د رسول دی. او مصارف کې درې قسم خلک ذکر کوي: مؤمنان، مهاجرین او انصار او ذی تعبیدار. پیراغین رسد دویم باب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله مخکې سورۃ الحدید کی تسبیح ذکر لانو په ضمن کې سره سورۃ مجادله ذکر کا غیر د تسبیح نه. اوس دې سورۃ کې تسبیح شته ممتحنه کې نشته ده. دا جواب د سوال له چې بني نذیر شړلو پاغي باندې زیاته کول دا ظلم دی. جواب سبح لله پاکي وای د الله د پاره برات الاستحلال پکې ده. پاکی بیان اید اللہ دا پارا آسا چی پس مانو کی دی وما فی الارد واسا چی پس مگر کی دی سنے پاکی وی منہ دا ظلمون اللہ پاک دے. وہو العزیز و اللہ زورور دے والحکیم حکمتن والا دے. زورور دے دشمن شی تباہ کولے، حکیم دے چالا یو عذاب ورکی چالا بل. هو الذی اللہ غزاد دے هو الذي الله ذات اخرج الذين ويستلا کسان کفروا چې کفر کله من اهل الكتاب اهل کتابنا من ديارهم ذكرون دوینا لاول الحشر فاول را غونډول سلام. دویم دا دی اول الحشر نه مراد اول گزار. مفسرین دلته ابتدا کې مختصر لیکل کړي دي. بني نذیر د يهود یو قوم مدینه کې اوسېدل چې کله اسلام غالب شو مدینه کې نو دای را نبی سلام سره عهد او لوز وکړه چې موږ به تاسو سره جنگ نه کوو ته موږ سره مکو او استاد دښمن ملګرتیا به موږ نه کوو. په موږ د سموا مدینه کې به موږ وسی. لیکن کله چې د احد غزا وشو نو پای کې د مشرکانو سره ملګرتیا وعده وکړه کړو. ناول د نبی سلام د وجود اراده وکړه. نبی سلام په پوهه شو چې دوی دا غلوز خیل نه ساتي او لوز ماته یا یو مولا او کعب بن اشرف هغه بسې صحابه ولګلا د يهود هغه مولا قتل ک مردار به نبی سلام اعلان کو صحابه ته چې زی چیزو بني نذیر او قلاګان وتا نو چاپیرو شو د قلاګان نه څورځي محاصره کړی و. هغه ویل موږ سره روغه وکړه. نبی سلام ورته ویل زروغه نه کوم تاسو حکم دار تاسو به جلاوت نه کیږي دی نه بسای عمل به پرې دی او تاسو ته اجازه ده اوخ باندې چې څومره سامان شیوړل هغه به سي نور باندې وړي او کوټه خپل سپړېدل يهودا د مدینې نه وته پېښه. ما ظننتم وانا ګمان نه کو تاسو اي خروجو چوب زیدا او يهودا وظنوا دي ګمان کو انهم مانعتهما چې خیر من کون کې دي يهود لرا حصونهم د دې قلاګانې غټ قلاګانې جوړې کړې وي. دی ویل تا موږ منک من الله اذا الله عذاب لمن بچ کی فاتهم الله راغد تعالی من حيث لم يحتسبوا داغنا چې دی ګمان نو وقذف في قلوبهم او وی غرزو د پسلو کې الرعب يرا يخربون قران ولي بيوتهم خپل کوټي بيدهم خپل لاسونو باندې وای د المؤمنين او لاسونو د مؤمنانو باندې. فاعتبروا يا اولي الابصار نو عبرت علی خواندانو د پوی والا
کوټي ولې ورانه ولې چې مؤمنان پکې ډیر نشي بخیل خلک دي کنه به اکثر يهود شام تلال دي نه او دې غټ ډلې پکې ودی کې یو آل بني حقيق ابل حيم اخطب دلوا نو باز خیبر تلاړه څو حيري مقام تلاړ ارچی مانو جیدادونه وا مانو جیدادونه نبی صلی الله علیه وسلم ته پاتې مال پې کې ځکه په غیر د جنگ نه پاتې شو هغه ته مال پې وي په دغه ورځ کې منافقانو دې ته ویلي چې موږ زیدي يهودو ته ویلي موږ تاسو ملګری او جنگ وکړي ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء آیت کی تاکید ده د تخفیف دنیوي لزوم العذاب دې چې کوم د جلاوت تنکلی و دې تقدیر الله کله وکړه کدا عذاب نه نو الله بالعذاب ورکړي ولولا ان كتب الله عليهما او که چیرته نو مقرر کړي الله تعالی په دوی باندې الجلاء جلاوت تريد مرګ نشړل لعذبنا الذين لعذبهم قامخ عذاب ورکړي دوی ته په دنیا کې بل عذاب ولو فی الاخرة عذاب النار او د خلقو لپاره عذاب دی د اور ذلك بانهم تعذبون د دې د وجه نه دي شاق الله چې مخالفت کړي د الله مخالفت کړي د الله مشاقه او اخکار مخالفت تا اخکار ډلبازي جوړه کړي ورسوله د الله د رسول او من یشاق الله او چا چې اخکار مخالفت کو د الله سورۃ انفال کې ویلو قلت ومن یشاقق الله ویل نقطه صدا انفال کې جنگ د مشرکانو سره د مکی مشرکانو سره د هغه مخالفت او خلق سپکو او دلته د يهودو ذکر ده يهودو مخالفت ډیر شدید ده شدید د پاره لفظ مدغم راوړل فإن الله شديد العقاب يقرن الله سخت سزا والا ده ما قطعتم من لينة او تركتموها قائما دا جواب د سوال له چکلا دا يهود د قلاګان نه راوتل نبی سلام محاصره کړیو نبی سلام ورته ویل تاسو دا ونی ولقطه کیدا د کجورو دی په دیونو څخه پکې سره ووز دوی اعتراض وکړه څنګه داونه دي کړکلې دي صحابه د ځان ته صحابه یو نبی ځان ته داونه کړکلې الله جواب کوي ما قطعتم هغه چې تاسو پرې کړلې ملینا سوونه د کجورو چې تازه تازه وي او ترکتم او تاسو پرې خدلې قائمتن منا ولاړ علی اصولها بقول بيخونو فباذن الله اذا حكم الله وليخزي الفاسقين دل لپاره چې شرمای فاسقانو بس الله حکم نو موږ وما افاء الله دې ته حکم وې د مالفه دې کې مراد د منافقانو باندې غیب ویلي چې دوی مالو نو واغستلم دې مؤمنانو مغلب کې سرانه کړ منافقانو به ویلي جواب کوي چې دې کې تاسو د کوم ځای نه حصہ دا او سمالي غنیمت نه ده تاسو لب کې حصہ درکو او تاسو به کې زحمت ایستلې او تاسو لب کې برخه درکو کم مال چې په کړهو سره د کافرانو حاصل شي هغه ته غنیمت وي کم چې بغیر د کړهو نه حاصل شي هغه ته مال فی وي وما افاء الله هغه مالونه چې واپس د الله تعالی علی رسوله پر رسول باندې منهم د دې د مالونو فما وجبتما نو ندیز غلولی تاسو علی باغبان من خیر معنا تمسونا ولا رکابنا نو خان ولكن الله لیکن الله چې یسلط زور وری رسول او خپل رسولان علی من یشاء بچاچی واړي والله علی کل شیء قدیر الله پر شی باندې قدرت والا ده ما عفا الله دغه مالونه خو یوازې رسول نه خوري الله رد کې پدې جاهلیت والو باندې جاهلیت کې بچي دې څه مالونه ونیول نو هغه راجم شو د دې امیر مشر چې وو هغه به د څلورمه عیسی واغسلا زګاره ته مربع القوم یو ربيع القوم دروبي والا څلورمه والا نو درې عیسی بنول خلق له به ورکړه ما عفا الله هغه مالونه چې واپس الله علی رسوله پر رسول باندې من اهل القرى دې کول والا نه فلله دغه مالونه د الله دی ولي رسول او د رسول ولي ذل قربا او د خپل خپلوانو د رسول لپاره دي بني هاشم او بني عبد المطلب مراد ولي یتام او د یتیمانو لپاره دي د عام دی والمساکین د غریبانو لپاره دي او سبیل او د مسافرو لپاره دي مال کی مال به کې اول حق د رسول دی حدیث کې مرضی نبی سلام خپل بیبینو باندې دغه مال نه خرچه کولا او خرچه به ور کولا کله به د کال خرچه ور کړه کای لا یکون د لپاره چې نشي دولتن معنا عدل بدل کیدونکې
دولس معنا اعمال چې يتداول بین الناس چې اوړي راوړي په منځ خلکو کې یعنی مخکې جاهلیت کې به تاسو دا مالونه صرف مالدارانو لور کول بین الاغنیاء ما بین مالدارانو کې منکم تاسو نه وما اتاکم الرسول دا اوس یو قانون شو یوازې دا مطلب نه دی چې مال په کې کم مال درکې هغه اخلي رسول نام دلته د قران بلاغت ته وګورئ دلته د سنې دی ویلي چې ما امرکم الرسول پس چې تاسو ته امر کړی دی رسول بلکې ما آتاکم ویلي دی او اتا دا عام دی قول او فعل ټول ته ویل کېږي ټول ته شامل له حال ته وما آتاکم الرسول تجي درکړی تاسو ته رسول فخذوه غیبان عمل وکیا احادیث دی قران دی چیرې ته ویلي دي وما نهاکم سن شي من کلی و یان دا غینا فانتهو ځان ته من کوي الله نو لري یقین الله شدید العقاب سخت سزا والا دی للفقراء المهاجرين من اموال الفئ للفقراء المهاجرين مال پیچ د لپاره د غریبانو مهاجرینو د الذين اخرجوا کسان چې استلې شوی دي من دیارهم د کورونو او اموالهم او د مالونو يبتغون فضلا من الله لټي فضل طرف د الله نو رضوان او رضامن ته وينصرون الله او امداد کله د الله او رسول او د الله د رسول منا jihad کې شرکت کله ده اولائک دا کسان چې دي هم الصادقون خاص دي رښتینی دي ایمان والا رښتینی مؤمنان والذین تبوؤوا الدار دا دویم مصرف ذکر کې دي تانسوار وي دي شری پنځه صفات د دی راوړي دي کې هم للفقراء مراد والذین واکسان هغه فقیران پانسوارو کې تبوؤوا الدار چا بادشي دي په کورونو کې تبوؤ سمانا یوزي کې ځان لزینی ول ځان لزی آبادول نو د مدینه کې د مخینه باد شوی والایمان منا وحصل الايمان حاصل کړي د ایمان لرا من قبل مخدراتو المهاجرين يحبون من هاجر اليهم من کیا هغه چا سره چې هجرت کړي دوی سره ولا يجدون في انفسهم بمزه پسینو کې حاجت المنا تنگ سے ما اوتو داغنا چې ورګل شوی دی غویتام ويؤثرون غرق على انفسهم فخلصان باندې نور مؤمنانم ويؤثرون دا دلیل دی دلوی محبت دي ته ایثار ویل کیږي من بل غرق ول پزان باندې سمانا خپل استغنا نشته خپل محتاج دي او بهم بل غرق یا په دې حالت کې خپل محتاج دي احادیث کې د ایثار د انصار ډیر واقعات راغلي عبد الرحمن بن عوف علیه نبی صلی الله علیه وسلم او سعد رضی الله عنه سره قوت اور ولي قائم کړ سعد ورته ویل عبد الرحمن و ازما دوه خزي دي کی وزن لخوخه کو داواله پدیکا او زما مالونه نه ځان لپ کی خوخ کا دومره ایثارو خپل خزه ته پیش کړ دا په نکاح سره والا هغه ورته ویل یره د خزه سره ملکار نشه بازار را توخه چې د ځان تجارت کوم لاړ دکانه واچو تجارت وکړو به خزه وکړه دا غرنګي د نبی سلام ملګری راغلی او د بار نه نبی سلام دا بڅو بوزي من المسيب اور کی تو الحرز لانه بوت لکورتا خدي ته ویل شیشتوینا دومره سدي و چې دا ماشومان به وغري و زما ماشومان د کو دغه باندې مل منو لور ټوډۍ تیار کړه دیو لګیدل و خدي ته ویل دیو بس بچل کې مړه کې مونږ باسي شخون وو او لاسونه بخلي تړو خوراک به من منو سال چران نبی صلی الله علیه وسلم استاسو د فعل د کان الله وخندل قرطبی دا با یزید بسلامی او قول نقل کله هغه وی زی چانه ملامت کله خو یو بلخی ملامت کله حال تراغله وا حشت معنی ته پوزو کو چې تاسو په نسبانه زهد سره څه وی تاسو زهد وای ما ورته ویل که خوراک ملاو شي خوري ته ملاو نشي به صبر کو وای ما ته والله هذا حال كلاب بلخ قسم الله وذا بلخ سپینو ذکر کوي چې شیو ته ملاو شي به خوري او چې ملاو نشي به صبر کوي وای به ته ما ویل چې مزهد فیکما تاسو کې زهد څه ته ویل کیږي زهد تاسو ته ویل وای ما ته ویل اذا فقدنا شکرنا واذا وجدنا اثرنا کله چې موږ چې پیدا کو شکر وباسو کله چې نه شکر وباسو د الله چې مندو کو وی بل ور کوا وای موږ ایثار دیتا ویو وذي سړي سخت ملامت کړل ويؤثرون على انفسهم او غرقي دا مؤمنان په خپل ځانونو باندې انصار صحابه نور مؤمنان په ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کې په دې باندې لوګي او تندې خصاصه لیکي نفسه
احتیاج تا چې ولګي پی ومن يوق شح نفسه وسوق چې وساتل شو د حرص د نفس نه فاولئک هم المفلحون دا خلق خاص دوی کامیاب دي والذین جاءوا من بعدهما وذا فقرا ذکر کوي درې مډلا آګسان چراغل دي من بعدهما رسل دینا د مهاجرین او انصارنا یقولون وای ربنا اغفر لنا یا رب مغتبخنا وکي ولاخواننا الذين وزمغرون آګسان سبقونا بالایمان چوڑان دیواله کله رزمغ په ایمان سره ولا تجعل في قلوبنا مگر زواز من پښتنو کې غلن اس افغان للذین امنوا آګسان پر ایمان راوړل معنا صحابه ته دعاګانې وکړ ربنا یا رب زمونږه انک رؤوف الرحیم غلن تشفقت کوونکې رحم کوونکې علم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم دا وزجر المنافقان ته ایت نه ګوره هغه سان تا نافقو چې منافقان دي یقولون ویلی اخوانهم دي خپل ورونو ته من بني نذیر ته الذين آگسان کفروا چې کفر کله من اهل الكتاب د اهل کتابنا صوتوي دا منافقان ورته ویلین او خرجتو کتاسو استلیکیږي لنخرجن معكم خامخام بوز استاد سره ولا نطيع فيكم ومن خبرنا من استاد خلاف کې حالت دی چا بدن اس کلا وان قتلتم او که جنگ کې دې چې تاسو سره ننصرنکم خامخام تاسو مدد کوي الله یشهد الله گواہی کوي انهم لکاذبون چې قرن دې دروغ جنان دي داین اخرجوا دای دروغ دلیل دی کچېری استلیکیږي د اهل کتاب لا يخرجون معهما نوزي دا منافقان د سره ولا ان قتلوا او کچیرتا جنگيږي وسره لا ينصرونهم به مدد نکیا ولا ان نصرهم او مدد کوي لا يولون الادبار خامخرال شاګان ثم لا ينصرون به ودي سره مدد نکلی شي د بارنا انتم اشد رهبه دا دلیل چې منافقان ولې د اهل کتاب يهود سره ملګرته هغه ونه کړل ځکه ایمه مؤمنانو دا منافقان استاسو نه یری ولا انتم خامخات تاسو چې وي مؤمنان واشد رهبه د سخت رعب علی وي په صدورهم په سینو د منافقانو کې من الله دلانا یا دلا ترمن د رهبت تاسو له درکل ذالک دا په دی وجه به انهم یقنندي چې قوم لا يفقهون قوم دین پویږي لا يقاتلونکم مسنور خصلتونه ذکر کړي لا يقاتلونکم جنگ نشي کولای تاسو را جميعا منا ټول په یوځه الا فی قرم مگر پاکلو کی محسنه منا چې په قلاګونو کې بندي او من وراء جدر یا اخو د دیوالونو نام منا په خیبر کې گجن کله دینو په قلاګونو کې ناسو کړو باسهم بینهم شدید جنگ د دې په قرآن کې سخت ده خپل منځ کې جنگ سخت ده یا جنگ د بینهم منا په خپل قرآن کې لا په دې ډېری سخت دي لا په ډېری وي تحسبهم طبقمان کې په دې باندې جميعا چې یو خلق دي وقلوبهم شتى وحال لا شديد سنا جدا جدا ذلك دا په دې وجه به انهم يقينون چې قوم لا يعقلون قوم دې عقل نه لري كمثل الذين من قبلهم دا مثال د منافقانو دی تخویب دنیوي د پاره كمثل الذين من مثلهم كمثل الذي حال د منافقانو كمثل الذين بشان د حال هغه سان د من قبلهم چې دینه مخکیو یا حال د يهودو بشان هغه سان د چې دینه مخکی تیر شو قریبا معنا لګه زمانه مخکی تاقو وبال امرهم وی څه سزا د خپل کار څه معنا لوزمات کړو د نبی سلام ولهم عذاب الیم او د خلقو لپاره عذاب درناک كمثل الشیطان قال الانسان اكفر دا دویم یو مستقل مثال له ما قبل معنی عتب نه کله داغه مثال د عذاب دنیوي د پاره او دا مثال د دوکې د منافقانو او د بنی نذیر سره د چاغي تر دوکه کړي منافقانو یا هغه مثال د يهودو د مثال د منافقانو دی ځکه مستقل ذکر کوي کمثل الشیطان من مثلهم مثال د منافقانو کمثل الشیطان پشان د شیطان دی قال للانسان کله چې انسان ته ویل کفر وکام که منافقانو يهود ته ویل چې جنگ وکړي منګه ملګری و ناغي پخپل کفر باندې کلک شو هر کله چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم منافقانو هغه نه برائت وکاو چې موږ تاسو ملګری نه موږ مؤمنان یو بعض مفسرین وایي دا مثال د هر مغرور انسان دی کفر او شرک او منافقت کوي د شیطان په وسوسه نو چې کله کفر او شرک وکي نو شیطان ته برائت وکي نو به برائت څه پیدا نه ورکي ځکه عاقبت خراب شي د
دلته بعض مفسرینو د برسیسا راهب لوی واقعه لیکلې ده چې دا یو راهب واغه اسرائیلی روایت ده لا نصدق ولا نكذب نه موږ تصدیق او نه تکذیب کو کمثل الشیطان من حال دې پشان د حال د شیطان دې قال الانسان کرے چې انسان ته ویلو کفر وکا فلما كفر هل کړه چې کفر وکړو نو قال ویلی انی بریء منک یقرن ز بیزار مستانا انی اخاف الله یقرن زیریکم د الله نه رب العالمین چې رب د مخلوقات دې فکان عاقبتهما شو انجام دې دوانو منه دې دوکه کړی شو او دوکه ورکوونکو انهما فی النار چیقن دا دوانو پور کی خالدین فی خالدین فی همیشه وي پای کی وذالک جزاء الظالمین او دا بدل ظالمانو دا یا ایها الذین آمنوا ورسل بحث منافقان خطاب مومنانو ته کوي ځان د صفات د منافقانو نه بچ کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اتقوا الله الله نه ویریږي ولتنظر نفسنا فکر دی وکي او نفس ما قدمت لغد باغ عمل لغد منا ما قدمت باغ عمل چلیږي سبالا سبا ورځې ته قیامت د سکلی دا فکر وکي واتقوا الله الله نه ویریږي ان الله خبير بما تعملون ان الله خبردار دی پات چې تاسو کوي ولا تكونوا كالذين وسنه ذکر کوي مشابهت نه منع کوي ولا تكونوا كالذين هم کی تاسو پشان دا کسانو نسوا الله شرک له ده منا ير کړه دی هغه الله فانصاهم نو ير کړه الله دویا ير کړه الله دوی نه ان پسوم د دوی نفسونه منا محروم له توفیق د نیک عمل اولئک هم الفاسقون داخل خاص دی فاسقان لا يستوي اصحاب النار دا علت دې ما قبل دا غي پشان ولی مکه د کستاس او دا غوي منځ کې لوی فرق دی لا يستوي اصحاب النار برابر ندي خاوندان د اور او اصحاب الجنه او خاوندان د جنت اصحاب الجنه هم الفائزون خاوندان د جنت فاز دي کامیابم لو انزلنا هذا القران رب داده اليهود ومنافقانو ذکر شو اصحاب النار دي نو پکار دا چې د اور نه تاسو ځان بچ کړئ نو پس ځان بچ کوی قران و تول لیکنه اور ته وی چې دې کې فکر وکایم نو که قرچه ته قران باندې ایمان راوړو الله بولسونو خباست لري کی اور نه بچ لو انزلنا کچره موږ نازل کړي وي هاذا القران دا قران علی جبل پیغمبرانی لرایته خامخاتا بریدل وي عاشان مناجزی کون کې متصدعان ټوکړي ټوکړي کی دن کې من خشیت الله د الله دیرنا دا دلیل چې قران د معرضین او داسونه د غرون نم سخدي قران علم او خشیت پیدا کیا به خشیت زید شنو خامخابه عاجزی ته پیدا شیدان دامن اندامونه تابع شي تکبر نه کیا زد عناد نه کیا نو کله په کې خشوع پیدا شو ترقی وکي متصدعان بچوي نو به قران ته جاړي دویمه توجیه دا آیت کې بعض مفسرینو کړي دا آیت کې ثقل د قران ذکر دی او احسان د نبی ته اشاره ده چې نبی باندې الله ډیر لوی بوجا چولې ده او نبی همت چې تنه دی بیلله نو د قران په دعوت کې وسختی نبی سلام برداشت کړی دا نو د نبی همت د غرنم ډیر زیات دی کنه بل توجیه دا جواب د مشرکان دی چې قران په یو ځل ول نه راځي جواب دا دی یو ځل قران ته غرم نشټینګي دی لو انزلنا كما نازل کو هذا القران دا قران علی جبل په یو غر باندې لرایته خامخاته بوینه خاشعن عاجزی کونکي متصدعن معنا ټوکړي کیدونکي من خشیت الله اذا الله ذیرنا وتل کلم تعالو نضربها دا مثالنا من بیانو للناس خلق تعالی لعلهم يتفکرون دې لپاره چې دې سوچ او فکر وکړي هو الله الذي لا اله الا هو مخي عظمت د قران ذکر شو چې قران د الله صفت ده وس عظمت د موصوف بیانای چې الله دې لو هو الله خاص الله چې لا اله الذي ذات لا اله نشر حقدار د بندګي الا هو مگر یو الله دې عالم الغیب ویږي په غیب باندې پیدون کې په غیب دې او شاهد او په ښکار باندې هو الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دې هو
والله الذي الله رضا دے لا الہ نشد مددگار الا هو مگر یو الله دے الملک باچا دے القدوس پاک دے السلام سلامتی ورکون کې دے المؤمن امن ورکون کې دے المهیمن ورساتنه کون کې دے ټول مخلوق العزیز زورور دے الجبار ډیر زورور دے المتکبر منا خاوند لوی دے سبحان الله پاک دے الله ما یشرکون دا سنج داخل اوس شریک جوړیا والله الخالق اغا الله دے خالق دے البارئ جدا جدا کون کې دے شکلونو المصور منا شکل ور کون کې دے له الاسماء الحسنى غل خیسن من دي يسبح له پاکي بيد الله د پاره ما غصب السماوات چې پسمانو کې دي ولر دے پسمګه کې دي او هو العزيز الحكيم والله زورور دے حکمت والا دے